توجتها بقدامه بيارة كونيانو دي جنگ 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 टिक टाक करानो दे जंग 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 टिक टाक करानो दे yala ke sawara rawani pagala talara kala mulashi kala karishi kala garishi kala kunishi au kala टिक टाक करशी dasrish khande shuru kare de bi sharma yara to bi sharma khati pasura de marma fetama big sharma au big kuni tob we de टिक टाक karano torutuno hat khairat hora wali ula ustad avakani derudli ويكوني بصبر شي وكوني نصبريجي كان دارا كوني دي دودو مركونا وركري دا تقوش بيوزي نتنجيجي دا كزان كشو باري هم ويكنا وداني سمريجي وو تاخير زمان شوا أو دا كونيانو يارانا شوا بتاشو غلي شي كنا بابو خام كونا وركولا أو وسم كونا وركوما أو بيابي مركوما نو تاسو زور دركي زماح بلا كونا دا كو وركومي أو كو ولبي كوما زبي شرما لوخيما أو زنا سميجما أو يرا قول حتى پسوره دی مارا پریتما درس استاد لاسا ته ولی جرابی به مولاشوی او ته خرابی ته ایجراشوی نو دی خلکو ستان از دکړي دي او کنه د دوی چې ته پکې لندن ته راورسېدې موږ هم پکې لندن ته لاړ شو نو د ارس مرستا جوړ کړی دی د ګل چاهتې په غار د سور مار پریدما پاڅه کوینی خپله کوینه ورکې او چې موږ یې ورکو وینې ورکوه شرم دی ته مو ته خبره شولې تا خو دومره ورکړې ده چې موږ ستا په نیمه نه ده ورکړې غلې کښېنه کونی یلکه میلو استاد د ډوډونو والا یو سندره راته وایي چې دا زړه مې د خیر سره ارام شي ګینې دې کونیانو د لاسه خو زه په دو کې حیران یم چې اوس کوم طرف ته شمه چې اجړا شمه نو مولیان مې نه پرېږدي او چې مولا شمه نو شیخان مې نه پرېږدي نو وزه څه وکړمه ورکه یو ډنګ خاورې دې بې ننګو ته کړه خپله ځواني کوني تېره دې په کونیتوب کې کا ټوله زندګي کوني ودې کړو مولاتوب په بې عزتۍ کې نو ما در باندې کېښودو نوم یاره د بغرۍ کوني بس د یو کونیانو د ډلې دوه کونیان مې ډېر خوښ دي یو د ټیک ټاک کوني بل د شاه سوار کوني یو د ټیک ټاک کوني بل د شاه سوار کوني و میلو بېګا ته په تا باندې خورمه الو و د اګونه دې جار شمه چې دومره ښایسته او تاریخي سندره د دې خلکو ته ډالۍ کړله دا راته چې دا سندره چا لیکلې وله و د اګونه دې جار شمه یره ګل چاهتې قسم دې سم آفتې دا زمونږ ګران صاحب محترم صاحب قدرمن صاحب چې نوم یې په تعلق کې په کتابونو کې نه ځایږي زمونږ ګران صاحب حسنخیل لیکلې ده او ډېره خوندوره سندره یې ویلې ده او خاص کر دې کونیانو ته او دې ډمانو ته او دې خیراتخورو ته ډالۍ کړې ده خدای مو په شرمونو باندې وشرموه دومره م شرمول مه کوئ چې خپل دین هم پرېږدئ خپله پښتو پرېږدئ خیر د بېغیرتوب کوئ زما کرتی کوئ تر د خپل ساده نخپې مه وباسئ که نه و کونیانو کونیتوب هم خپل حد لري که نه و شهسواره په غار سوری شي په کونه باندې پنځه ځایه سوری شي چې په پنځه لارو درنه روانې شهسواره امین امین میلو صاحب یلکه شهسواره نو ستا په ژوند کې څه مشکلات او څه افت دې په ژوند کې راغلی و چې داسې بې شرمي دې کوله خیر که زما خبره کې نو زما مور پلار مې پرېښوله او مور مې بیا زه پرېښودمه نو داسې بې سرپره شولم او داسې کونیتوب مې شروع کړو نو تا باندې څه چل شوي ولو یره ولې ولا مسالې راته مه کوه ها که ته مور او پلار پرېښی که نه نو ما نه ښځه تښتېدلې د رکشې والا سره چې سندرې مې ویلې ښه پیسې مې ګټلې ښځه م راسره وه نو وایي چې سندرې مې پېښې دي پیسې نشته دی او هلک راته چې د آخرت فکر کوه نو زه اوس څه وکړمه ښځه م رانه وتښتېدله وي ځه ورک شه کوني کونه دې خپله خاره کړي اوس ښځه بانه کې په شرمونو وشرمېږي هغې دنیا کې به د کوناټو نه راځوړن د کوناټو نه چې ولې دومره کونه ورکوله بې شرمه په شرمونو وشرمېږي زمونږ د اجراګانو نوم دې م ځان سره بدنام کړی دی شهسواره په کونه سوری شي